بسم الله الرحمن الرحیم. سورة بینه مدنی سورت په مدینه منوره کې نازل شوی. اته آیاتونه لري. لم یکن الذین، ندی هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی من اهل الکتاب، له اهل کتابونه، اهل کتاب یهود او نصارا یاد، والمشرکین او د مشرکانو نه، منفکین منع کیدونکي چې منع شي، حتی تر دې پورې اتیا چې راشي هم دوی ته البینات واضح دلیل. حاصل د دې آیاتونو دا دی چې اهل کتابو چې یهود او نصارا دي او مشرکانو به مخکې د نبی علیه السلام د ظهور نه دا وعدې کولې چې که چیرې پیغمبر آخر زمان پیدا شو نو موږ به ضرور متابعت وکړو. او کله چې نبی علیه السلام ظاهر شو راغی نو هغوی ټولو خپلې وعدې ماتې کړې او ایمان یې پرانه ووړ. نو الله رب العزت بیان د حال د هغوی کوي چې لم یکن الذین کفروا، او خو مخکې وعدې کولې دا پیغمبر راشي موږ به ایمان راوړو، دوی ته پیغمبر راغی ایمان یې رانه وړ، بلکې په ضد او انکار کې راغلل. رسول پیغمبر دی من الله، د الله د خوانه، کوم پیغمبر چې دوی غوښته هماغه پیغمبر دی. یتلو لولي، تلاوت کوي په دوی باندې صحفن صحیفې پاکې سیاه، صحیفې معنا سپاري، صحیفې معنا واړه کتابونه، صحیفې معنا هغه بیان هغه کتابونه چې په هغې کې احکام او د الله عظمت او د الله لوی بیان شوی او د الله د خوانه راغلی وي، مطهرتن چې هغه پاکې کړی شوي ځکه د الله د خوانه دي، بیان مې د الله د خوانه دی، وضاحت مې د الله د خوانه دی، د الله د خوانه راغلي ځکه پاکي دي، دروغ پکې نشته کنه. فیها چې په هغې کې کتبون کتابونه دي، قیمت مضبوط کتابونه پکې دي په دې صحیفو کې. وما تفرق الذین، او اختلاف نه دی کړی، تار په تار نه دي شوي، جدا جدا نه دي شوي، الذین کسان اوتو الکتابه چې ورکړی شوی هغو لره کتاب، هغه کسان نه دي مختلف شوي او تار په تار نه دي شوي چې هغوی ته کتاب ورکولی شوی تورات او انجیل، الا مگر پس د هغې نه من بعد، پس د هغې نه ما جات چې راغله دوی ته هم دوی ته البینات واضح دلیلونه چې قرآن او حدیث د پیغمبر دي. مخکې به د دې نه دا غوښتل چې دا پیغمبر راشي موږ به ایمان ورباندې راوړو، موږ به یې ملګرتیا وکړو، چې کله نبي آخر زمان راغی بیا دوی اختلافات وکړل، دلیل ورباندې قایم شو. اشاره دا د دوی حسد او کینې ته خبره په دې باندې کوي چې دوی ویل یهودو نصاراو چې دا پیغمبر به په موږ بني اسرائیلو کې راځي، چې کله پیغمبر په بني اسماعیلو کې راغی دوی حسد او کینې راواخیسته، ضد راواخیسته. سوال او د هغې جواب، سوال دا راغی چې دوی ځکه اختلاف کوي چې دوی ته دا پیغمبر نه ښکاري، دوی هغه پیغمبر چې نبي آخر زمان دی هغه دا نه ګڼي، د دوی شک پکې دی. جواب وو چې الا من بعد ما جاءهم البینه، دوی دا اختلاف په جهالت نه دی کړی، دوی دا اختلاف په ناپوهتیا کې نه دی کړی، بلکې د دوی دا اختلاف بنا دی په ضد او په کینه او په حسد باندې، ځکه چې واضح دلایل راغلي بینه راغلي، په دې کې خو د سوال ځای نه پیدا کېږي. نو دلته دوی بیا بل سوال کوي چې مونږ خو د الله عبادت کوو کنه، اګه د هر چا په دین باندې مونږ یو، نو که د موسی علیه السلام په دین یو، که د عیسی علیه السلام په دین یو، مونږ خو د الله عبادت شروع کړی دی. الله جواب کوي چې عبادت هغه دی چې زما امر ومنلی شي او زما په هدایت باندې عبادت وشي، نو هغې ته عبادت ویل کېږي. دا تاسو چې کوم عبادت کوئ دا خو تاسو په ارثي شکل کوئ، تاسو په دې شکل کوئ چې مونږ ته په میراث کې پاتې دی. نو اوس هغه کتابونه منسوخ شوي دي، اوس قرآن ناسخ دی، راشئ د الله خبره ومنئ، که تاسو د هغې عبادتونه کوئ په هغې طریقه باندې نو هغه بیا د الله عبادت نه دی. نو الله جواب کوي چې وما امروا، او دوی ته امر نه و کړی شوی دی یهودو نصاراو کافرانو ته، الا مگر د دې خبرې لیعبدوا الله چې د الله عبادت وکړئ، الله یوازې د الله. دا عبادت به څنګه کوئ؟ مخلصین، په داسې حال کې چې اخلاص کوونکي به یاست، اخلاص له دی الله لره، الدین د دین د قانون د دعا او د عبادت دین دعا به ټول الله لره خالص کوئ، بل څوک ورسره نه شریکوئ. تعریف د خالص دین کوي چې دا به سره کوم خالص دین وي، مخلصین له الدین چې خالص کوونکي دي د لره د دین، دا به سره کوم وي؟ جواب کوي هغه به دا رقم عقیده به وي حنفا، مایل به وي د باطل نه په طرف د حق باندې چې هغه توحید دی، مایل به وي د شرک نه په طرف د توحید باندې، مایل به وي د بدعاتو نه په طرف د سنت باندې، مایل به وي د رواج او د دود نه په طرف د قانون الهي باندې، مایل به وي د باطل نه حق ته. دغه ته بیا اخلاص په دین ویلی شي، اخلاص په عبادت ویلی شي. په بدني عباداتو کې به څه کوي؟ یقیموا الصلاة، او کوي به منځونه، دې ته خالص عبادت ویلی شي، چا لره به یې کوي؟ الله لره. په مالی عباداتو کې به زکات خالص د الله په نامه باندې ورکوي، ویؤتوا الزکات، او ورکوي به زکاتونه خالص د الله په نامه باندې. نو دا مخکې تعریف چې وشو چې عبادت به نه کوي مګر د یو الله، خالص به یې هغه لره، مایل به یې د باطل نه حق ته، منځونه به کوي، زکاتونه به ورکوي. الله ټاپه لګوي په دې خبرو باندې، وذلک الدین القیم، دغه قایم دین دی، دغه قوي دین دی، دغه محکم دین دی. دا ستاسو فکر او سوچ چې کوم دا خو دین نه دی. الله وایي ان الذین، یقینا کسان کفروا چې کافران دي، من اهل الکتاب، د اهل کتابونه، یهود او که نصارا دي، هسې تش دعوه کوي په خوله باندې د اهل کتابو،
کفر یې کړی. کفر څه ته ویل کېږي؟ کفر دې ته ویل کېږي چې کله پیغمبر راشي د مخکیني پیغمبر حکمونه منسوخ کېږي، د وروسته پیغمبر حکمونه ناسخ بلل کېږي. نو اوس چې هغه پیغمبر نه پرېږدي او وروستی پیغمبر نه مني، بس دا کافر شو، دې ته کافر ویل کېږي. نو الله وایي ان الذین یقینا کسان کفرو چې کافران دي من اهل الکتاب د اهل کتابونه یهود او نصارا والمشرکین او د عربو مشرکانو نه، د ټولو سزا او بدله بیانوي الله. تخفیف اخروی چورته وي. فی نار جهنم دوی به پور د جهنم کې خالدین فیها همیشه وي په دې اور کې تل تر تله. د دوی مقام او منزلت الله بیانوي چې دا سره کوم خلک دي د دوی درجه په کوم اندازه کې. الله وی اولئک هم شر البریه، دا په بدترین مخلوقاتو کې یو مخلوق دی، دا به بدترین د خلقو نه دي. کوم خلک؟ هغه کسان چې اهل کتاب دي او کافران دي او مشرکان دي او کافران دي، شرک کوي او د الله حکمونه نه مني. دا اصلا جواب دی د فی نار جهنم خالدین فیها د پاره د اولئک هم شر البریه. دلته ویل چې دوی به جهنم ته ځي. سوال راغی چې دوی ولې جهنم ته ځي؟ جهنم کې الله ولې جواب اولئک هم شر البریه، دا خو ډیر بد مخلوق دی. جهنم هم داسې خلکو لپاره جوړ دی. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي یهودیان 1 فرقې شي، نصارا 2 فرقې شي، او زما امت به 3 فرقې کېږي. ستفترق امتي 73، زما امت به 3 فرقې کېږي، یعنې ډلې به شي. ټولې ډلې به نبي کریم صلی الله علیه وسلم وایي جهنم ته ځي، مګر یوه ډله به جهنم ته نه ځي، مګر یوه ډله ده چې هغه به جنت ته ځي. په دې 3 ډلو کې چا پوښتنه وکړه یا د الله نبي من هم دا به څوک وي دغه یوه ډله چې جنت ته ځي او جهنم نه بچ کېږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ما انا علیه واصحابي اليوم، زه او زما صحابه چې نن په کومه طریقه باندې روان دي، زما لار تعقیبول او فالو کول او زما د صحابه لار تعقیبول او فالو کول، په دې لاره تلل، بس دا اصحابي ناجیه دي، نجات موندونکي دي. دغه ډله ده. مانه څه وروتله؟ مانه دا وروتله چې 2 فرقې دا به ټولې جهنم ته ځي. اگر که دوی دعوی کوي د دې چې موږ مسلمانان او مؤمنان یو او موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو، اگر که دا دعوی کوي، دا دعوی ټولې د دوی باطلې دي، نو څوک چې په اصحابو په لار باندې روان دي نو دا به د جهنم د اور نه بچ کېږي. او باقي ټول بدترین خلک دا 2 فرقې دا ډېرې بدترین خلک دي، دا بدترین فرقې دي، دا به ټول جهنم ته ځي. ان الذین، مخکې بیان د کفار وشو، بیان د مؤمنانو کې، مخکې بیان د مشرکین وشو، اوس بیان د موحدینو کې، مخکې بیان د اهل بدع او هغو کسانو چې د پیغمبر سره دښمني او عداوت لري، اوس بیان د هغه کسانو کې چې هغو د پیغمبر سره مینه لري. دا د قرآن اسلوب دی چې جنت بیان کړه نو بیا جهنم بیانوي، چې جهنم بیان کړه جنت بیانوي. الله خبره په تاکید سره کوي ان الذین یقینا کسان آمنو چې ایمان راوړی او عملوا الصالحات، عملونه یې کړی په طریقه د پیغمبر باندې. ایمان او عمل لازم او ملزوم دي. ایمان شرط دی د پاره د عمل او عمل شرط دی د پاره د ایمان. هغه ایمان قبول دی الله ته چې د هغې سره عمل صالح وي. یو ایمان دی خو عمل صالح ورسره نشته، مونځ نشته، روژه نشته، زکات نشته، حج نشته، اذکار نشته، عبادات نشته، صدقات نشته، د الله رضا نشته. دا ایمان فایده رسوي؟ نه، دا ایمان فایده نه رسوي. بل طرف ایمان نشته، په الله باندې باور نشته، نیک عملونه کوي، صدقې کوي، خیراتونه کوي، اخلاق کوي، د خلکو سره مرستې کوي، هر څه کوي، عمل صالح شته خو ایمان نشته. دا فایده رسوي؟ نه، دا نه رسوي. نو ایمان شرط دی د پاره د عمل صالح او عمل صالح شرط دی د پاره د ایمان. دا یو بل سره لازم او ملزوم دي. نو ایمان معنی دا چې په الله او د الله په هغه څه باندې چې الله درته بیان کړي په هغې باندې عقیده او باور ساتل. عمل معنی څه؟ خپل بدن او خپل مال، خپل فکر او خپل سوچ د الله په لاره کې او د الله د اعلی کلمت الله دپاره مصرف کول په طریقه د پیغمبر باندې، دې ته عمل صالح وایي. نو الله رب العزت وایي ان الذین یقینا کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی، عقیده د توحید او عامل الصالحات، نیک عملونه کوي په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې. مخکې د هغه کسانو بیان وکړ چې هغوی مشرکانو په جهنم اور کې وي، نو هغه وایي چې ډېر بد خلک دي. اوس الله وایي چې مؤمنان او عمل صالح چې څوک کوي دا اولئک هم خیر البریه، دغه کسان دوی بهترین د خلکو دي. په مخلوقاتو کې بهترین خلک مؤمنان چې عمل صالح کوي او عمل صالح چې مؤمنان وي، دا بهترین خلک د وخت او بهترین خلک د خلکو نه دي. هغو دپاره یې مخکې سزا بیان کړې وه، مخکې د دې نه چې په دوی باندې حکم وکړه چې بد خلک دي، هغو دپاره یې سزا بیان کړه. څه وي؟ فی نار جهنم خالدین فیها، دوی به په اور د جهنم کې، دوی دپاره په آخر کې سزا جزا بیانوي. کومه جزا ده؟ تفصیل کوي خیر البریه، بهترین خلک دي. نو بهترین خلکو دپاره څه دي؟ جواب کوي چې جزاؤهم، بدله د دوی دغه کسانو ایمان یې راوړی او عمل صالح کوي عند ربهم، په نیز رب باندې د الله د خوا نه جناتو باغونه دي، ګورګڼ داسې باغونه عدن چې همیشه دي، خزان ورباندې نه راځي، منی ورباندې نه راځي، ژمی ورباندې نه راځي، بوټي زړیږي نه، بوټي ورستېږي نه، بوټي خزان کېږي نه، بوټي ورکېږي نه، بوټي کې مشکلات نه راځي.
سره کم باغونه ته پر خوبه ضرور دي وینا هغې باغونو اوبو ته ضرورت نشته خو ډول د پاره به ویلې پکې روانې وي د مختلفو مشروباتو د مختلفو شیانو الله وی تجري چې روانې وي من تحتها لاندې د دې ونو نه مخکې الجناتو جنات معنا ګڼ ګور باغونه من تحتها لاندې د دې ونو نه الانهار ویلې مختلفې قسم ما قسم مشروبات به وي د دې لاندې ځینې مشروبات به داسې وي چې هغه به شوده وي ځینې مشروبات به شراب وي ځینې مشروبات به دا قهوه او کافي او دا شیان مختلف شیان چې څه په دنیا کې اوس راوتلي دي که نه شوده به وي شات به وي نور مشروبات قسم قسم د دې ویلې به روانې وي د پاره د څښاک د دې ویلې به روانې وي د پاره د ډول سوال راغی چې دا خوندونه او مزې دا خو به یو وخت دپاره موقت به وي خلاصې به شي جواب یې وکړه خالدین فیها ابدا همیشه به دا جنتیان دلته په جنت کې نه به دا باغونه خزان کېږي ځکه مخکې وویلو جزاؤهم عند ربهم جنات عدن دا باغونه د همیشه والي دي ځکه هلته موسمونه تبدیلي نه کوي جنت کې موسمونه بدلیږي را بدلیږي نه اوړی ژمی منی دا نه راځي بلکې همیشه دپاره پسرلی دی نو ووایي چې باغ یې همیشه دی نو څوک چې خوري او څوک چې پکې اوسېږي نو د هغې دپاره هم همیشوالی پکار دی ځکه وي خالدین فیها ابدا د باغونو دپاره د عدن لفظ راوړ چې همیشهوالي باندې دلالت کوي د اوسېدونکو دپاره د خالدین فیها ابدا تاکید یې وکړه په ابد سره خالدین همیشه به په دې کې په دې جنتونو کې ابدا همیشه بې نهایته چې هغې ته نهایت نشته دی دا خو د دوی مکان او مکین بیان شو د اوسېدلو ځای څوک به اوسېږي هغه بیان شو خوراک یې څه دی هغه بیان شو مقام او رتبه یې څه ده هغه بیان شو اوس داسې کسانو معامله د الله سره څنګه ده جواب یې وکړ رضي الله راضي به وي الله عنهم د دوی نه جنت ته یې راوستل جنت ته یې ور داخل کړه د دوی په ایمان او عقیده او په اعمالو باندې وایي ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات نو اوس دا خپل اړخ نه الله یو سند ورکوي او ډیګري ورکوي او یو سرټیفیکیټ اوس ورکوي الله د خپل خوا نه هغه سرټیفیکیټ یا ډیګري یا سند دغه څه دی هغه سند دا دی چې ورته په لیکلي به وي چې رضي الله عنهم الله د دوی نه راضي دی ځکه دوی په دنیا کې زندګي د الله د خوښې موافق کړې ده ورضو عنه دوی به د الله نه راضي وي الله د دوی نه راضي دوی د الله نه راضي دا مقام او دا رتبه دا به د چا دپاره وي چې الله ته ناراضي وي جواب کوي ذالک دغه مقام دا رتبه دا خوراکونه دا جنتونه او دا مشواره دا به هغه چا دپاره وي لمن د هغه چا دپاره خشیه چې وېرېدلی وي ربه د خپل پالونکي نه په دنیا کې د هغه د موافق د هغه د اوامرو موافق زندګي تېره کړې د هغه د نواهیو موافق زندګي تېره کړې ده په څه چې ورته امر کړی هغه یې په ځای کړی څه نه چې منې کړي هغې نه ځان ساتلی دی سوال راغی چې الله یې لیدلی نه وایي خشیت کومې یېرې ته ویل کېږي خشیت څه ته ویل کېږي خشیت هغې یېرې ته ویل کېږي چې ته د چا نه یېرېږې چې د هغه عظمت او د هغه لویوالی ستا په زړه کې پروت وي د چا نه چې ستا یېره ده چې د هغه عظمت او د هغه لویوالی ستا په زړه کې پروت وي نو دې ته څه ویل کېږي دې ته خشیت ویل کېږي نو نتیجه او معنی یې دا راوتله چې د الله نه چې یېرېږي یا چې نه یېرېږي په دې معنی نه یېرېږي د الله نه چې نعوذ بالله الله ظالم یا په دې معنی باندې چې الله په چا باندې زیاتی وکړه جواب یې وکړه چې نه خشیت ته یعنې د الله نه یېرېږي ولې ته نه یېرېږي جواب ځکه چې د الله عظمت او د الله لویي او د الله شان یې په زړه کې دی د هغه نه یې تربیه اخیستې ده نو د هغه د تربیې موافق د هغه نه یېرېږي نو ځکه یې وایي چې لمن خشیه دا باغونه دا جنتونه دا مشوالی دا مزي او دا رنګ رنګ حالات دا به د هغه چا دپاره وي چې یېرېدلی وي د خپل رب نه دلته یې داسې ونه ویل چې ذالک لمن خشیه الله د هغه چا به وي چې د الله نه یېرېږي ځکه دا جنت چې خلکو ته ورکول کېږي جنت ته ورننوځي او بهترین مخلوقات چې څوک ګرځېدلي وي دا په تربیې سره کېږي تربیه چې د الله او د رسول الله او د الله د کتاب تربیه چې اخیستې وه که نه دنیا کې په دې تربیه شوی په قرآن تربیه شوی په حدیثو د رسول الله تربیه شوی و نو دا سړی به جنت ته ځي نو ځکه وي ذالک لمن خشیه دا به د هغه چا دپاره وي دا حکمونه چې هغه د الله نه یېرېږي خو په داسې معنی نه یېرېږي چې الله ظالم دی نعوذ بالله بلکې په دې معنی ته نه یېرېږي چې د الله عظمت او د الله لویوالی په زړه کې پروت دی ځکه تربیه هغه ورکړې ربه چې د هغه رب دی او د هغه پالونکی دی تربیه هغه ورکړې ده نو د دې وجې نه د الله رب العزت نه یېرېږي وصلی الله علی خیر حضرت محمد و آله وصحبه اجمعین